الرحمن الرحیم. راځئ ملګرو د دیر د چراګالۍ په دې دنګو غرونو کې د انجینیر صمد خلیل صاحب نه یو ښایسته کلام واورو. ډیره مهرباني ګران ابرار خان او د دیر لیویز دا ښایسته محافظان کوم چې زموږ د وطن راکوالي دي د دوی په اصرار باندې یو څو شعرونه د مینوالو لپاره او دې ته ډالۍ. شعر دی وایي د ژوند مستی خبرې کومه د ژوند مستی خبرې کومه شیخه د نوې صدۍ خبرې کومه او تاله غاړه یې پیغلې د ټولو مخکې در کوم زه له لیلان د ازادۍ خبرې کومه او یو بل غزل یو څو شعرونه دي چې مستی کوه خو خیال د خپل هستی کوه په جام باندې مین ساکي ته ډېره سادګي کوه او حجره کې نن ګډېږي چې دا ډمه لور د چا به وي پیسې پې داسې مه ویشنه ای خانه عجیزي کوه. یو پلار خو درلی ښې وه ساده و ځان یې لنډ تنګ کړو ته خپله ځمکه خرڅه که بچې بیا یاشي کوه. پلار خو درلی ښې وه ساده و ځان یې لنډ تنګ کړو ته خپله ځمکه خرڅه که بچې بیا یاشي کوه. او زوی مې راته وایي بابا رباب زده کړم نو زه ورته وایم چې زده کړه ته رباب ګله په کار خو به دې چېرته شي فارغ چې سکول جومات نه شي نو خیر بیا موسیقي کوه. مهرباني. او په چوک ورته ښکاره کېنه تا ګوره څوک اوچت به کړي مزدور ته وایم چې په چوک ورته ښکاره کېنه تا ګوره څوک اوچت به کړي ته خیر ګوره ونه غواړې بچو له مزدوري کوه. په چوک ورته ښکاره کېنه تا ګوره څوک اوچت به کړي ته خیر ګوره ونه غواړې بچو له مزدوري کوه. و خیرې شعر دی مکتله چې زما پته اسانه ده زما کتاب کې وګوره سمد له چې راځي پیره تپوس دا چینی کوه ډېره مهرباني.